آیا تاسو پوهیږئ چې یو افغان هم فضا ته سفر کړی و چې دغه لویه او ستره کارنامه عبدالاحد مومند و چې ترسره یې کړه. عبدالاحد مومند لومړی افغان و چې فضا ته یې سفر کړی و. په کال 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومند وتوانېده چې فضا ته سفر وکړي چې د افغانستان لپاره یو لوی او ستر ویاړ په برخه کړ. عبدالاحد مومند په نړۍ کې لومړی مسلمان وګڼل شو چې فضا ته یې له ځانه سره پاک او سپېڅلی کتاب قرآن کریم یوړ او هلته یې تلاوت وکړ چې د فضا پوهنې په تاریخ کې دا لومړی مسلمان وګڼل شو چې فضا ته یې ځانه سره قرآن کریم وړی او هلته یې تلاوت کړی و. عبدالاحد مومند د افغانستان لپاره هم ډېرې لاسته راوړنې لري. عبدالاحد مومند چې کله فضا ته سفر وکړ نو مور یې د نوموړي شخص په اړه ډېره اندېښمنه وه. د وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله د سټلایټ له لارې اړیکه ونیوله او عبدالاحد مومند سره یې پخپله هم او د دې مور یې هم ورسره وغږوله چې عبدالاحد مومند په فضا کې په پښتو ژبه خبرې وکړلې چې پښتو ژبه له دې سببه څلورمه ژبه وګڼل شوه چې په فضا کې پرې خبرې شوې وي. راځئ دغه تاریخي شیبې سره په یو ځای او ګډه وګورو چې عبدالاحد مومند د ډاکټر نجیب سره د سټلایټ له لارې د فضا څخه خبرې کولې او ډاکټر نجیب دا هیله ارمان هم وښود چې کاشکې زه هم په فضا کې او د فضا څخه مې کولی شي چې د افغانستان ننداره وکړم. باید تاسو ته ووایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دښتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري. ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالاحد څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده ورکوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سر ته ورسوو او آماده یو چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ چې د رادیوګرام په واسطه راکړي کولی شو هغه سر ته ورسوو. تشکر. عبدالاحد مومند دغه سفر د قزاقستان هیواد د نړیوال فضایي سټیشن څخه د میر فضایي تمځای له لارې وکولی شو چې دغه سفر ترسره کړي. عبدالاحد مومند په فضا کې 9 ورځې تېرې کړي او هلته یې څېړنې ترسره کړلې. کله چې افغانان د دغې سفر او د دغې کارنامې په اړه خبر شو نو د افغانانو لپاره ډېره یو عجیبه کارنامه وګڼل شوله. نو له دې سببه په افغانستان کې نه بلکې په ټولې نړۍ کې عبدالاحد مومند شهرت وموندل. کله چې دغه سفر عبدالاحد مومند پای ته ورسو او ځمکې ته واپس راغلو نو په افغانستان کې د ډېر ښه هرکلي سره مخامخ شو او په افغانستان کې د افغانانو لخوا ډېر وستایل شو. بالخصوص د ډاکټر نجیب لخوا هم ډېر تصدیق شو، ډېر وستایل شو. چې اوس عبدالاحد مومند د 16 کالو په عمر په آلمان هیواد کې میشت دی. په هغه وخت کې د کورنیو جګړو له امله عبدالاحد مومند اړ شو چې هیواد پرېږدي او خارج ته مخه کړي چې د دغې ویاړلي شخصیت په اړه ډېر افغانان ناخبره وو. باید دغه شخصیتونه هیڅکله لپاره له یاده ونه باسو او تل یې باید په یاد ولرو.